اعمال دون خراب شوی چې لونه بده بدبخت جمده خخوله او خپل حقیقی مین دی سکا مین دی او سکا خوین دی پاکی بعض خلقو پا نکاح غشته وی اغا دا جاہلیت دور چې دا انسان عقلم نشی غشته ڈاکے دمرا چې پلارا بانده با قافلت نشوت دی جوار عام شرابون عام تردی حدا پوری چې طواف بے کو دا بیت اللہ شریف ننو بربند طواف بے کو مردار غوخی بے خوڑلے یو افراد تفریو او یو بدعملی وا او د چا زړه چې سمن الابه کول داسې دورو په دغه دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ یو صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک ته کېناست او په جړا شو او د جړا دوران کې دې مردا وای چې د الله رسوله ته بشک برحق پیغمبره دې مار وای چې ته بشک برحق پیغمبره او مونږ د الله شکریا ادا کوو چې خدای پاک د خپل پیغمبر راولېږي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې لکه جاړې ولې دا خو رښتیا خبره چې د خدای رښتونی پیغمبر او د نبی علیہ السلام په نبوت شکریا ادا کول پکار دي دا جاړې ولې وی دا الله رسول ما ته د جاهلیت د زمانه یو واقع را یاد شو کله چې ته نه راغلی مونږ خلکو بلونه جمده خخول او دا بم ولی جمده خخول دا یو خو په دی وجه چې دا لوی شنو دا بس خریسو ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا رب العالمین فرمائی چې ګوري بچی د لوګي د وجنه موجنه چې دا به وږي شي ډوړې به د کمی نحن نرزقهم و ایاکم من دوی لم رزق ورکو تاسو لم درکو روزي رسان الله دی او د دې قتلول او وجل دا ډېر لوی ګناه روزي بسوک ورکي روزی گوریا واللہ ورکے انسان بسی اور انسان کار بسی کم عاقل عاقل آیت مذاہبه وجاہل جاہل تلقاه مرزوقا شاعر وی دیر کرتے یو اقل من او خیار سڑی بی دیر بو خیاری لیکن دا اغا دا کسب او دا رزق طول لاری با بندی درک بے دا روزے نہ لگی روزی بمخ کی دے با اور پسیوی او داسې ناپویا بی جاهل بی چې د خبرو چل به نه ورځي خو که ډوډۍ او روزی ته وګورې نو د پیسو د سنبالي ځای به ورسره نه هوښیار عقل خدا وایي چې هوښیار دی نو مال ډېر دی ځکه تجارت په هوښیارتوب کېږي لیکن دی به هوښیاري روزي به مخکې دی به پسې وي درک به نه لګي یو کار ته چې لاس اچي کار به نه سمېږي او بل به قمقلي د دوو خبرو چل به نه ورځي لیکن داسې مالدار به چې خلک به ورته پسخېږي نو عقل او روزی پا عقل ندا روزی پا فضل دا بس چه اللہ اغوالی نو چاله ورکیو چه اغوالی چانه والی نو رب العالمین فرمایی چه تاسو لو دویل دا روزی مونگ ورکو او گواری دا بچو قتل دیر لوی گناه دا بچی بنواجنه اوسم دا امریکی دا یو سوچ تے یو پالیسی پا مسلمانانو کم روانه چه بچی دو ہی اچھے زی پا دا پراپیگنڈی دی لگ خاندانو اسنگ دے جن مزیدارو لگ بچیو جن خشتا او دا ډوډۍ به د کمې ولا ورکوي او دا به اوسېږي کم ځای زه خویم چې روزي رسان الله دی بعض انسان د هغه به یو دوه بچي به رزق به تنګي او بعض انسان به د هغه به لس او پنځلس بچي وي او ښه به په الله مهرباني روزي به زیات وي خو غلطې خبرې نو مونږ به لونه جمدی ښخولې یو خو د دې وجه نه چې دا به لوی شي ډوډۍ به ولې د کمې راځي دویم دا چې دا به سبا پیغله شي نو دا به واده شي نو زما به زوم ګرځي زومان به مې وي دا به دوی د یو شرم ښکارېده هلکه ته چې د چا زوم یې چې څوک په دې شرمېږي چې زما دې زوم یې نو دې چې په خپله د بل چا زوم دی نو وایي مونږ به لونه جمدی ښخو نو دې نبي علیه السلام ته خپله واقع بیانوي وایي ما واده وکړ او د واده شپږ یا اووه میاشتې پس یا اته میاشتې پس زه د تجارت په یو سفر باندې بار ووتم ځکه د مکې مکرمې د خلکو زندګي ټوله په تجارت وه سوداګري به کول هلته خو پټي شته نه او تجارت پسې به چې انسان اوت نو کال بم نو دوه کاله بم نو درې بم نو پنځه بم نو شپږ بم نو د کوسم ډېر خلک څوک سعودي ته څوک دوبۍ ته لاړ شي څوک کال پس راشي څوک پنځه کاله پس راشي خو به پیاده مزلې وي چې یو ځل به په تجارت قافله کې ووته بیا په کلونو واپس نه راته وې زه چې لاړم کله تلمه واده مې وکړو د واده شپږ اووه اته میاشتې مې وشوې خو چې زه ووتم زما د تلو نه پس زما په کور کې زما لور پیدا شو لور مې وشو زه خو نو ما تجارتی سفر وکړ شپږ اووه کاله پس زه واپس رالم چې رالم واپس
زما غلور زما په کور کې ګرځېده غلو یې شوې وه خشته مزېداره خو مور پوی کړې وه او رشتہ داران یې مراله پوی کړي وو ځکه زمونږ خو دا رسم و د جاهلیت یو رواج و یو پرده زمونږ په اړه لګېدلې وه الله دې موږ دغه پردې نه وساتي دغه پرده چې په اړه ولګي د انسان عقل بیا کار نه کوي نظر کار نه کوي پلار ورته دشمن ښکاري مور ورته دشمن ښکاري ښځه ورته دشمن ښکاري بچی ورته دشمن ښکاري په اړه مې پرده لګېدلې وه نو زما رشتہ داران او هغه ماشوم یې پوه کړه چې ګورې تاسو به دا نه وایي چې دا د لور ده هغه زمانه کې دا وینځې وې مونږ به دا وایو چې دا مونږ یو وینځه په بیه اخیستې ده د خپل خدمت لپاره هسې نه په زړه یې زنګ پروت دی دا ماشوم چې ته راونیسې او چې ته یې مړه نه کړي ښه نه کړي لونو سره خو به یې نفرت کړه وایي هغه ماشومه چې به ما له راله او ما سره به یې مینه کوله خو د الله شان دی که نه چې د پلار او د بچو په منځ کې کومه د وینې رشته یي که نه او د وینې کم محبت او کم مینه یي نو هغه نه پټېږي ما له به راله ما به ځان ته رانږدې کړه ښځې نه مې تپوس وکړه چې ښځې دا ماشومه څوک ده دا یو وینځه ده مونږ اخیستې ده بل چا نه مې تپوس وکړه دا ماشومه څوک ده دا وینځه ده جي دا دوی اخیستې ده ماشومې نه مې تپوس وکړه هم پې کړې وه بچې ته څوک یې زه خو د وینځه یم دوی اخیستې یم ځان یې ټول راته پېښ شو خو چې ورځ تېرېدې نو ما ته پته ولګېده چې دا زما لور ده دا وینځه نه ده هغې به ما سره ډېره مینه کوله چې زه بتلم زما دې مرۍ ته به یې لاسونه راواچو ما به ځان ته رانږدې کړه خو چې ما ته کله پته ولګېده چې دا زما لور ده نو ما کې هغه جاهلیت راټوپ کړی چې ښه زما لور به دا خو وجل پکار دی نو زه لاړم او ما د کلي نه بار چېرته یو دشته کې یو ځنګل کې وکړو که نه دا خپله واقع نبي علیه السلام ته بیانوي او چې کوې مې وکنه چاري او سسکورې مسکورې مې یوړې هلته مې کېښود هېڅوک مې پوه نه کړل دا ماشومه ما راواغېسته چې بچې زه چې ځو چې ته بازار ته دې بوځم میلې ته دې بوځم څه سودا ته لوالم خوراک ته لوالم دا ما ته راته غاړه وته او نیغه مې بوتله او اقه دشت و بیابان ځنګل کوی ته مې ورسول خو چې دې ماشومې کله کوی ولید نو دې چغې کړې دا خو یو رواج و که نه په مکه مکرمه کې هغې ته خو پته و پوهېدل چغې کړه چې بابا څه کوې وی ما ځان ته رانږدې کړه ښکل مې م کړه او ما د ځان نه شکوله خو هغې چېرته زه پرېښودم زما دې مرۍ تاوېدانده شوې زما دې سټ تاوېدانده شوې چغې یې والې چې بابا ما ګناه څه کړې ده ما څه غلطي کړې واقعي د ماشومې څه ګناه ده ما څه ګناه کړې ده ما څه غلطي کړې ده ما څه جرم کړی دی بابا څه چل مې کړی دی او زما دا شونډې به یې ښکلولې ځکه ماشومه دي نه او ما ته راته غاړه وتله وایي ما په ډېر زور او په ډېر چک باندې ځان نه جدا کړه او په کوې کې مې وغورځوله او هغه خاورې او هغه تیږې مې پې د پاسه ور واچولې هغې کریکې والې او ما پې د پاسه لوی قبر جوړ کړه او جمدی مې ښخه کړه د الله رسوله اوس هم چې ما ته هغه وخت را یادېږي نو ما له ژړا راځي زما هغه ماشومې باندې هېڅ قسمه ترس رانغی هېڅ رحم مې رانغی د هغې په هغه چغو مې هېڅ پروا نه لرله د هغې هغه ماشومې لې چې دقسې ما ونیولې او د خپلې مرۍ نه مې جدا کړلې او په کوی کې مې وغورځولې دا د جاهلیت هغه رسم و د جاهلیت هغه رواج و خاوره مې پې بمبار کړه نو د خدای رسوله ته رښتونې پیغمبرې او موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تا خدای راوستې او موږ د جاهلیت د دغه رواجونو نه خلاص شو داسې به خلکو کوي داسې به زما په خیال چې درنده به هم داسې کارونه کوي تاسو د غوا ته نه ګورئ د غوا بچې خو د څوک یو پوټۍ له غوندې وچړي نه هغه غوا ورپسې ښکرې وباسي یا د سپی بچی چې د ماشومان بچي د سپی ته یې ولته وله ورکړه سپی څومره دغه شی دی او هغه سپی ورپسې منډې وایي یا سپی به هم پرېږده د شاتو مچی یا د سرو مجو دا ګبین د بچو ته معمولي ډکې ولې یو څه هغه بچي دی چې مچی در باندې څونه راپارېږي چرګې ته وګوره چرګې بچي له خو ته لاس یو څه چې چرګه در باندې څونه ټوپونه وایي لیکن د دغې ظالمانو بدبختانو په زړونو کې رحم بالکل ختم شوی د جاهلیت هغه مهر یې په زړه باندې لګېدلی دا چل به کو رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې دنیا ته راولېږه او دې کې د الله حکمت و د رڼا به هله تا ته فایده ښکاره شي چې تیاره شي چې تیاره نه وي د رڼا فایده نه او د یروس کې ته بلف ولګوه څوک هم پروا هم نشته د بلف څوک دام نه وایي چې بلف بل دی څوک دام نه وایي چې ډېره ښه رڼا ده خو چې کله تیاره شو تا بلف ولګو نو بیا خلک ویل که ډېر ښایسته بلف دی ډېره تیزه رڼا ده نو د رڼا هله سړي ته معلومات کېږي چې تیاره شي د په رڼا کې د رڼا پته نه لګي نو دقه رنګې رب العالمین پوره تیاره جوړه کړې وه چې نبي علیه السلام پکې رڼا راښکاره شي چې خلکو ته پته ولګي چې د پیغمبر نه خو الله تعالی دومره لوی کار اخیستی دی دغه وخت کې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږه
او خدای پاک یو عجیب انقلاب پیرا وست دقه خلق چې الله یو نه ګڼه دغه خلق چې بوتانو ته به سجدې کولې چې په لاره روان او خشته کانه به ولیدل نه به راواغست او جیب کې به واچو نو چې بیا وکړه کور ته لاړو ځان ته به هغه مخکې کېښودو هغه کانې ته به سجدې شروع کړې سپو ته سجدې لګولې پیشوګانو ته سجدې لګولې داسې جاهلیت وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږه دغه عقیدې ختم شوې خدای پاک خشته مزیدار عقیده ورته نصیب کړه چې هغه د توحید او د رب العالمین د یووالي عقیده ده چې الله یو د خیر او د شر د باران او د باد او د انور او د ټول نظام او د کائناتو چلونکي ذات دا صرف یو الله د شریک نه لري خدای فوراً انقلاب راوست اعمال بدل شو غلاګانې بند شوې ډاکې بند شوې بدعملۍ بند شوې هغې سره دغه رسمونه او رواجونه چې د الونو سره به څه کېدل دا ختم شو اوس هم خلک وایي اسلام کې د ښځو حقوق نشته مې ښځې له خو اسلام حق ورکړه ښځې ته خو په دومره سپک نظر کفر قتل چې د حد نه وتی اوس هم چې دا ښځې کمې ازادې ګرځي په امریکا کې او په برطانیه کې دا خو د ښځې حق نه دی د ښځې حق خو دا دی چې دا به په کور کې دننه ناستی او دا به د کور سرداری ته به یې ګټې تا نه به خولې بېږي سار نه ماښام پورې منډې تړلی وې او چې څومره شی دې وګټه به ټوله راوړې ښځې ته سردار یې ښځه ده پخی به یې هغه لګی به یې هغه سنبالۍ به یې هغه ښځې له خو اسلام حق ورکړی بعضې خلک وایي یاره وایي د هلک دوی سي دي او د ښځې یو حصه ده دا خو ښځه بیا کمه شوه ګوره جناب ګټلې چا ده سړي نو چې سړی یو ګټي او تا هغه هم بیا د ښځې سره برابر کې یو حصه ولا د ښځې په شان ورکړي دا خو بېانصافي ده بیا یوه دویم د ښځې خو ډېر حقونه دي مونږ پې سوچ نه دی کړی ښځه یو خو د پلار د طرف نه حصه واخېسته چې پلار یې مړی یوه شوه دویم یې د خاوند نه حصه واخېسته د سړي خو هماغه یوه حصه ده ښځې بیا د خاوند نه او د خاوند نه کمه حصه د مهر واله حصه هلته د پلار په مال کې حصه ورسېدله دلته د خاوند مهر ورسېد سړي ته خو مهر نه چې د ښځې نه میلو شي د ډبل حصه شوه ښه د هغې نه علاوه خاوند دې مړ شو د خاوند په مال کې بیا حصه شته مهر ورته میلو شو د ښځې خو ډېر حقونه دي خو یاره که د شریعت په طریقه باندې مسلمانان خپلو ښځو له خپل حقونه ورکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین راولېږه دنیا ته دغه خلک چې دا زړې زنګ و زنګ او په زړونو باندې تور داغونه پراته او په خپلو بچو باندې رحم نه راته د هغې نه رب العالمین داسې معاشره جوړه کړه چې تر قیامته پورې د هغې مثال به پیدا نه او دومره محبت او مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین پیدا کړه چې د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نه شي دا یاد وساتئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله ایمان راوړ حضرت ابوبکر صدیق دا د پیغمبر علیه السلام ډېر نږدې ملګري دوستانو تقریبا مکه مکرمه کې یو ځای به ګرځېدل نو چې کله نبی علیه السلام ته الله نبوت ورکړ یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر نو لومبې دا دعوت حضرت ابوبکر صدیق له ورکړ په سړو کې ابوبکر ما ته خو الله نبوت راکړ وایي د خدای رسوله بالکل پتا زما ایمان دی تا منم ته د خدای پاک رښتونی پیغمبر بې د څه دلیل نه او بې د څه حجت نه پتا زه ایمان راوړم خو هسې د نه یو تپوس کوم چې د نبوت او د پیغمبرۍ څه دلیل شته که نشته ما خو ایمان راوړم دا تپوس دی له نه کوم که دلیل خیر ایمان راوړم او که دلیل نه ایمان نه راوړم نه دلیل نه بغیر مې ایمان راوړم څه دلیل هم شته که نشته نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې یو زمانه مخکې ډېره موده مخکې زه په یو سفر تللی نو په هغه سفر کې یمن ته تللی په یمن کې یو شیخ او ازد یو قبیله د هغې قبیلې اوسېدونکي یو بوډا سپین ږیري سړی او د پخوانو کتابونو عالم وایي چې داسې ما ته یې پوس پاس وکتل وایي ما ته وایي چې ستا څه نوم دی نو مې فلان کې د پلار څه نوم فلان کې د کوم ځای د فلان کې کوي قوم دې څه دی فلان کې وایي ما ته وایي ته را خېټه راته لګاو ښایي وایي ما ورته وایي چې ستا د ما د خېټې سره څه کار وایي چې د ما پکې یو غرض وایي لمن مې ورته اوچته کړه او خېټه مې وله وښوله نو د ده په دې خېټه دلته کې یو رکوټې غوندې داغ وایي لمن دې ښکته کړه وایي ما ورته وایي چې زما دا خېټه دې ولې وکته وایي هغه سړی ما ته وایي چې زما لومبۍ په تا نظر پرېوته او ته مې ولیدې نو زما شک پیدا شو د آخرې زمانې پیغمبر به خدای پاک دنیا ته رالیږي او د هغې پیغمبر د راتلو ورځې نږدې دي هم ډېر ورځې دي ډېر ورځو کې پیدا شوی دی نه پیغمبر کېږي به ډېر ورځو کې پیدا شوی دی او پیغمبر کېږي نبوت ورته میلاویږي د هغې آخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه دي هغه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي د هغه د ملګرو صفتونه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي
نو دا هغه یو خاص ملګری به او دا هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین هم وي. نو دا هغه خلیفه او جانشین چې کم صفتونه زمونږ په کتابونو کې دي هغه په تا کې راته ښکارېږي، هغه ته. نو ته تاله خوشخبري درکو چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر نږدې ملګری دی، په هغه به ایمان هم راوړی او د هغه د وفات نه پس به ته خلیفه هم وي. تا کې ټول صفتونه مونږ ته وکتل، معلوم هم کړل او ستا په خېټه دا داغ چې دی دا هم ستا یو نښه. وی دا خبره تیره شو زمانه پکې وړې ده، نه ده ما چاته ویو نه ما ته چې ویو، خبره خلاصه شوه. نو چې کله مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا وکړله او ما په ایمان راوړو، نو صاحب ما ورته وویل چې زه خو ستا پیغمبري منم او بې دلیله مې در باندې ایمان راوړم. دا نه چې ګنې که دلیل ښه ایمان راوړم او که نه ښه نه راوړم، نه بې دلیله مې ایمان راوړم، خو صرف یو دومره خبره ده چې ستا د نبوت څه دلیل شته راته وښایه. وی نبي علیه السلام راته وفرمایل چې او زما د نبوت دلیل هغه ټکی و چې په یمن کې د از هغه بوډا سپینګیرې سړي ستا خېټه کتلې او ستا په خېټه کم داغ لیدي او تا ته کومه خبره کړې وه. دا زما د نبوت دلیل، دا یو معجزه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان راوړه. ایمان نه پس مقابله شروع شوه. عموما د حق او د باطل مقابله وي. د نبی علیه السلام سره خلکو مقابله شروع کړې، صحابه کرامو سره مقابله شروع کړې او بیت الله چې کوم د الله کور دی د هغې نه ګیر چاپېره چې دا کوم مطاف دی دا خلک چې تاویږي او طواف کوي 360 بوتان پراته پکې. خلکو چې به طواف کوو په بوتانو باندې به یې لاس کېښود او تاویږ. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیغ راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېد او اعلان یې وکړ: ای خلکه واورئ زما د اعلان، زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او الله له شریک نشته. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. د دې خبرې م ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا اعلان مې وکړ. خو چې دا اعلان مې وکړ نو فورا کافر رالل او را باندې غوټې شروع کړې او دومره او چې بې هوشه شو. اوس یو سړی راشي زمونږ په دې جومات کې زمونږ د عقیدې خلاف اواز کوي، مونږ به جمدې پرېږدو؟ دقه رنګې دا هم د هغوی عقیده وه که نه، د هغوی د عقیدې او د هغوی د خدایانو خلاف خبره وه. پرې راغونډ شو ویې وو. خو حضرت ابوبکر صدیق خو د یو شریف خاندان سره تعلق لره، داسې عام سړی نو، پرېوت بې هوشه شو. چې بې هوشه شو صاحب راغې د قوم خلک یې ودرېدل او قسمونه یې وخوړل، وی ابوبکر وهلی شوی دی او که دا ابوبکر مړ شو که نه دا د بدل به مونږ د ابوجهل نه او د فلانکین او د فلانکي نه به دا بدل اخلو. دوی پکې سرګرم او دې صاحب په بې هوشه کې پورته یو او د هغې زمانې چې کوم علاج و هغې شروع که وته لګیا دي علاج ولکه یو دې دقه بې هوشه پروت. مور یې راله ناسته را ورته جاړي او دې بې هوشه پروت او داسې کار وشو چې یو طرف ته هم تورې راووتلې بل طرف ته هم چې زمونږ سړی ولې وو تاسو دا خو دا چې خپل دین دی او خپل مذهب دی چې څوک څه کوي کوي به ستاسو کار سره چې تاسو دی وهم. ټوله ورځ تېره شوه او چې کله ماښام شو ماښام نو حضرت ابوبکر صدیق او دا یو خبره واورئ چې کوم وخت کې دا اواز کو نو نبي علیه السلام ورسره ولاړو. خو چونکې پیغمبر علیه السلام خو د ډېر لوی قوم سره تعلق و، د ډېر مضبوط نسب و، نو هغه ته چا غږ نه شو کولی، دی غریب یې ووهه. نو چې کله دی ماښام په هوش کې راغی که نه او سترګې وغړولې نو یو بل لاغي مبارکۍ ورکړه چې مبارک شی سړی بچ شو جوړ. مور یې مراله، ټول له خاندان خلک یې مرالل، خوراکونه یې وله پخ کړي دي او یو بل له مبارکباد شروع چې مبارک شی سړی بچ شو. خو چې داسې سترګې وغړولې نو دې لومړی تپوس کوي، وی خلکه وی پیغمبر علیه السلام سایل کې دی، وی دا غال راته ووایه. بس چې څومره خلک ورسره ناست وو د خلکو همدردي وه ټول ترې روان شو. وی سړیه مونږ سره ستا غم دی او د چا د برکته چې دیواله خوړل د چا د برکته چې بېهوشه شو بیا د هغه تپوسونه کې زه خپل کار کوه او ټول کافر وو. د قوم خلکو د سره همدردي وه خو چې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست نو فورا ترې روان شو. مور ورته یې بچې د دغه هلک د لاسه خو تا ته دومره تکلیف ورسېد او دا ته څه کې دا نرم حلوې وله پخ کړې وه دا وخوره ځکه ساره دا چې ته بېهوشه پروت وي وینې در نه بېږي چې وجود دې برابر شي لږ ګرم شي. ورته ویم مورې زما دې په هغه ذات قسم چې دې پیدا کړم تر څو چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حالت نی معلوم شوی چې دا جب علم دا خوراک راونله ما ته شاوې زر ما ته ال راکړې چې نبي علیه السلام څنګه دی ولې په ما چې کله غزارونه کېدله ما سره ولاړ وه څنګه دی. مور یې ورته وی بچي مونږ ته څه خبر یو د هغه نه وی لاړ شئ د ام جمیل نه تپوس وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور وه
او دی وقت حضرت عمر مسلمان نه دی کافر دی و چې راغی نه تاسو کې نو چې دا کوم به مسلمان و دی ډېر پټو د بغاګ نه کو چې د مسلمان چې ال به خو بیا خلق وو او نبی علیہ السلام هم صحابه ته وی چې ګوري مسلمانان بزان بالکل پټ ساته چاته چالو نه وای امور په منډه لاړه دا حضرت عمر خور پسې ام جمیل پسې ام جمیل تراشه او یو تاسو ته کوم سوي ویره د ما زوی د ابوبکر او هغه کافر او سار دی خلق او کافر خو ته مو یغي خو ته نه سار دی قوم والد او ټول دې په بهوشۍ کې تیر کوت په هوش کې او څنګه د محمد تاسو کوي صلی الله علیه وسلم نو هغه متعلق مونږ ته پته نه لګین تیر راته خو چې توشه هغه نه تاسو کوي نو تا ته کله هغه معلوماتي نو ما ته وایي زما غزوی دی خوراک خلیل نه وي هغه ځان نه غرض وکړ وې کوم محمد زه محمد نه پیژنم صلی الله علیه وسلم او کوم ابو بکر زه ابو بکر هم نه پیژنم ځان نه جانه په دې خلک چې نه چې دا چا کافر علی کېلو زما معلوماتو کې د ایمان او ما باندې تاسو ضرر نه رسي زه خو نه هغه پیژنم او نه دی پیژنم یاره وې چې تا دونه د خپل زوی خبر او کنه بلار شم استاد زوی بل وګورم چې څنګه دی اسی به سره لاړ شم نو نه استاد زوی پیژنم او نه بل کس پیژنم چې استاد زوی دی نو چې سره روانه شو او د ابو بکر خو یو بل پیژندل کنه مسلمانان یو ته وکړل نو په جړا شو دا په مخه دا ویني وکړي په وجود دا ویني وکړي په لاسونه دا ویني وکړي نو په جړا شو نو حضرت ابو بکر صدیق ورته اشاره وکړه دی خو راشه ورته وی د نبی رسول الله حال لا تا نو دی وته وی چې دا خلق چې ولاړ وی خیر دی خلق پیدا وی په خیر دی بالکل وی کم ځای دی وی دار ارقم کې دی صفا سره خوا کې کورو دا ارقم به ارقم رضی الله عنه وی په دار ارقم کې مور ته بچو سره ته پته ولګی دا کنه ان دا خوراک خورا وی نه مورې چې په خپل سترګو مې نبی رسول الله نه لیدل نو له تسلی لا معنی کوي الا به مې تسلی کې چې نبی رسول الله په خپل سترګو باندې وینم الا وی ما پاسوي نو سه پیسو شپداوسو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورسو او پیغمبر علیه السلام سره د مخبل مرګرو التدی ناشته او په دغه انتظار د نبی رسول الله هم اوس خبر صحابه نشي پرې خو دي دروځي خو د شمیر له دوله کسه صحابه کرام دي خلک کې وجلي چې ورغه ورته په جلا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جلا شو ځان ته راني ذکر ترغانه باسه حضرت ابو بکر وی د الله رسوله قسم دې چې تم اولي د ټول غمونه ملال ختم شي بس اوس خوشاله اوس په زما مطمئن شو زما خوشاله شو اس پروا مې اوس نشته دا خلکو مخکې حال ته وګوره اوسې حالت ته وګوره مخکې به لونه جمع دی خوله مخکې دغه خلکو ډاکې به کوله مخکې جواره به کوله مخکې به مسلمان ته ضرر رسو مخکې خدای یو نه منه لیکن چې کله ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګتیا لاله او د نبی علیہ السلام سره خدمتونه وکړل او د نبی علیہ السلام مبارک سترګې په لګې دي زمانه قسمی هغه شخصیت تر جوړ شو چې تر قیامت پورې به دغه مثال چرته پیدا نشي ځانونه به قربانول په پیغمبر علیہ السلام قسم دې ځانونه عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه صحابي دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده ضرور یو بادشاہ دی هرقل هغه سره یو جنگ او په جنگ کې کله کافر گرفتار شي او کله مسلمانان قیدیان شي نو د 300 مرګرو سره دی گرفتار شو او دی دا فوج جرنیلو د مسلمانانو چې گرفتار شو د روم بادشاہ ته پیش کې مخامخ وته ودرو روم بادشاہ ورته وی عبد الله دا دومره مرګري د سره د عثمان نیولې لاسونو کې مدر لات کړو زنجیرونه چوری دي موږ چې سغواړو هغه بکی یو درخواست درنکو هغه ومنه بالکل پرېږدم ز خپل کور ته سره د خپل مرګرو دی ورته وی هغه هرقل بادشاہ ته څه درخواست وی هغه دا چې د خپل اسلام دې پرېدا د مسلمانی او زموږ دین ته عیسایت تراوړه عیسائی دی ورته په جواب کې چې خدای په موږ خپل فضل وکړ اور نه بچ کړو نو ته واپس اور ته ورځې خدای اور نه ساتي اوس کې بیا عیسائی شم اور ته راځم بیا مې ورته ورځې وی خیمان نه وړې وینا وی بو جیل کې واچې ډوړې په باندې کې او په باندې کې نه به خوراک ورکوي نه به وګور کې اسپم نه ورکوي یو کسي په یو کوټه کې بند کو او ناره لګي په تیر کړ چې ناره لګي په تیر کې نو بیا راوستل راوستل ځان ته محمد د 300 درو او دا مشر عبد الله بن حذافه رضی الله عنه ځان ته محمد خودرو وی عبد الله څنګه وی بالکل خیر وی ګوره ما ته مخکې ویلو چې موږ سره زموږ دین قبول کا عیسایت تراوړه او د خپل مسلمانۍ پرېدا زما خبره دی نه منله ای اوسم درته دا خبره کوم چې مسلمانۍ پرېدا عیسائی شه نو پرېدم دی هم او د پرې خودو نه پس
زما په بادشاہي کې چې کومه گورنری د کومه علاقې ستا خو خیتانه گورنر جوړو دا علاقې او د دینه زیات عزت تر کوم ستا زما لور دا غم درته په نکاح کوم زما زوم بام شي خپل لور په نکاح کوم گورنری در کوم او پریدم دی هم دا مسلمانی دی پریدم واشه کنه دې زمانه سوچ مسلمان صرف 10 روپیا ورته روان نه کړي ایمان دې پرې نه خو نو جرم بدل درک په 100 روپیا ایمان خرڅو په 100 روپیا مونږ دین خرڅو مونږ په وګړه امریکا خان دي کنه امریکا یو وخت نو ول اخبارات تاسو نه کتل وی پاکستان مسلمان خو په پیسو خپل مورم خرڅي نه امریکا وینا دا یو سپرم زې یو دا بل او دا بل د مسلمانان دا چونی ول د پیسو په لالچ باندې امریکا ته ورسول یا دا اوس دلته کې دا کم مسلمانان نیول کېږي او امریکا ته رسول کېږي دا څوک نشي دا امریکا نشي چې مسلمانان نشي ورلې ورکي دا مسلمانان نشي په پیسې باندې پیسې والا او مسلمان ولسا دا پیراق چې دا مسلمان غر شو چا برکت غر شو دا مسلمان د برکت او دا مسلمان د برکت چې غر شو په څه غر شو پیسې باندې په دولت انګريزو خيار قوم دی ګور کله یو لاسو او مال پیسې راکړه او تیرا باندې والی نو چې سبب په ما وسبه شو بیا مام ګورې نه پریدي دا هغه کتاب وینا ده چې خپل رور په پیسې خرڅي نو دشمن به څنګه پریدي بیا صرف په مسلمان خپل رور وای او چې کله په قابولاله دا بیا نه پریدي دا ګورې دا یاد وساته دا هغه خبره پخته دا چنګیزخان او علاقو خان او تاتاریانو نه دي کړ مسلمانانه ولهم سول او دا عراق په وو او چې کله هغه القمی وزیر او چې کله په هغه القمی وزیر بغاوت وکړ او د انګریزانو مرګري شو او عراق په ماخ کې هغه زمانہ کې نو بیا هغه القمی را پاسې دو وی بس اوس ولا حکومت مال راکوي کنه وی بالکل وی تا د خپل سردار سره وفا ونکړه چې چا د وزیر جوړ کړو ته به موږ سره وفا وکړي نو بوجه کې بند کو او په سټاکو باندې ټکاو ساتي وسل دا په خواني د انګریز قانون دای جنټان انګریز دا چې ته پریدي خدا اوس پیسې مې سوال ورکړي او کار خپل وباسي نو پیسې دل درکو گورنری درکو ز خپل لور دل درکوم لور پنیکې دل درکوم وته مې ربانیو کله عیسایت قبول کا هغه ته وی چې دا خلاته گورنری راکې کړه خپل ټوله باسیره راکې خدا ایمان چې ما کمره وړي داغه پرې خو دوت تیار نه وی چې جیل کې سوغله چې په نور تیرې کې داسې حالت تور رسیدل چې ګرځېدو بیانو سترګو نظرونه تقریبا کلو والو لاندې کېدل تقریبا ری واستل کینو ورته وبک شراب کې خودل شراب او د خنزیر غوخه ولا په حق راغی وته کې خونه ورته عبد الله ډوړې درکوخه دا د خنزیر غوخه او دا شراب دی دا والا دی مرګرو ته اعلان کوي په پام کوي چې ګوره ګوتې ولې ونه سي دی شراب ولا او د خنزیر غوخه نه ګوتې نه ونه مرګرو ته سي دا ولې ظلم مون سره کې دا کوم له جیز دی الا من فمن اضطر غیر باغ ولا عاد یو سړی چې محتاج شو د دین نو پسې نوزي او هغه بیا د لوګي مري او دغه وخت کې د خنزیر غوخه خوریم خوري شي د شراب سکینوم سکیش اتن نه دی مري نو دا خو موږ د دې وخت کې جیز دی تر باندې پابندي ولې لګي نو دا عبد الله بن حذافه ایمان ته ورکنه به شک دی وخت د خنزیر د غوخه خورل موږ له جیز دی او دی وخت د شراب سکل موږ له جیز دی او کله د خنزیر غوخه خورو او دا شراب سکو د کافر بادشاہ له په خوشالي کې دغه نه خوشاله ته موږ د لوګي منشو ادي تعظیمت وای موږ له الله شهادت راکې ور دې کافر بادشاہ زړه چته خوشاله ګوتې چولې یو نشي پدیم کارونه شو نو بادشاہ وته خوښ پر سره پوښم وی یو لار شي غټ لوخي او مضبوط غټ دی وګوره لکه دا غانه یو لوی کړی یا یو بل شي او تیل پکې واچوي اور وته بلکې اوسره لوی یو کړی یو غټ یو درامه د تیلو سورک او چې هغه په خټ کېدو شو نو د ته وی راځو یو مرګري باندې دې کې غورځو او یا به ایمان پرې دې یو مرګري ویرالونی و لاسونه ولو تړل او هغه په خټ کېدل او په تیلو کې ورويشته نو دی وی قسم په خدای چې څنګه دی ورويشته وی هغه دومره ګرم تیلو چې وی ور پرې وته سره غوخه او اډو کې یو بل نه جدا شو دومره ګرم او دومره ګرم چې دا هغه د خلینا مونږ وای اوم نه دی اورېدلې دومره ګرم تیل هغه په هغه سات پکې بیغم شو زری زری شو وی بیا وی چې دیو سرهونه سي دا یو بدقه سی وجه نو دیو سرهونه سي نو چې دې کلهونی عبد الله بن حذافه رضی الله عنه په جړا شو ابا شاو ته نیک بخته ستومان شو وختي د توي نو اسد را باندې هغه یو ملک په وخت باندې جړلو ستومان شوی به
او دا دین به پرېښو زما دین به قبول کړی هغه به هم درته نو کړی وایي نه ستومانه خو نه دین نه پرېږدي ایمان وایي نه وایي دا جاړې بیا ولې وایي زه خو په دې نه جاړم چې ته به اوس مړ کړې او تېلو ته به مې واچوې په دې خو نه جاړم دا خو زموږ ایمان دی چې کوم وخت د انسان له مقرري په هغه ساعت به دې څه وځي زما وخت که مقرري صاحب وځي او چې مې ورغورځی خو یو سیکنډ کې به ساره نه وځي خو ډېر ګرم تیل دي او ځان کدن ته مې هم نه جوړوي په یو درز رانه څه وباسي خفه په دې م جاړم په دې چې زما وجود ډېر تپ شوی دی لوږې نارې را باندې تېرې شوې داسې پوټې وجود مې دی او داسې یوه ساه مې ده نو که مې ور واچوې په دې سات څه وځي په دې خفه یم چې ارمان ډېر غټ وجود مې وي مضبوط سرب ډېر سرب وجود مې وي او زما په وجود کې دومره ساګانې وي لکه څومره چې زما په وجود ویښته ولاړ دي په زرګونو لکونو ساګانې وي او هره یوه ساه مې په دغه تکلیف چې دا ته کوم راکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه او د هغه د دین نه قربان کړی په دې جاړه چې وجود مې غټ و چې لږ اور خورا لږ زیات خورا باندې دا تیل بل شوی وی که چې لږ غوندې ساګانې ډېرې وي چې یو ځل مړ کېدم بیا جم دی کېدم بیا تا ور ویشتم بیا جم دی کېدم بیا دې تیلو ته ور ویشتم بیا جم دی کېدم چې سمه قرباني خو مې ورکړې وې هره یوه ساه مې د نبي علیه السلام او د هغه د دین نه دقسې قربان کړی و لکه را چې ته څنګه کې حیران شو هغه بادشاه یاره وایي د محمد صلی الله علیه وسلم خو ورسره مونږ وایي ملګري ډېر عجیب عاشقان وایي ښځه پرېږدم خو په یو شرط چې زما را تندی به ښکلی زما تندی به ښکلی نو پرېږدم دی یوازې ما و پرېږدی که ملګري به م را سره پرېږدي وایي نه ټول پرېږدم وایي دا کار به وکړم اگر چې ړه مې نه غواړي ستا تندي له شونډې یو سم خو زما د ځان لپاره نه دا ملګري د خلاصولو دپاره یادوم چې دا ملګري به مې پرې خلاص شي دا چل به وکړه تندی یې ونه ښکل کړ دې صحابي دغې کافر بادشاه له او پرېښود حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې هغه ته پته خو لګېدلې وه د سات خبر به رسېده چې پته ورته ولګېدله چې دا چل شوی دی نو هغه ورته د مدینې منورې نه بار یو لوی استقبال یې جوړ کړ لوی استقبال یې جوړ کړ خلک یې را جمع کړل او لوی استقبال یې جوړ کړ او صحابه یې جمع کړي او ټول ورته وی یو چل وکړو وی عبدالله ابن حذافه د دین او د اسلام دپاره د کافر بادشاه تندی ښکل کړی دی د دین او د ایمان دپاره د کفر د مقابلې دپاره نو اوس به دا چل کوو چې مونږ او تاسو به ټول د تندی ښکلو چې مدینې منورې ته راورسېد نو لومبې عمر ورغی تندی ور ښکل کړ بیا به یو صحابي ورته تندی به ور ښکلو وی تا را دې ملګرو دپاره د مسلمانۍ دپاره دا یو قرباني کړې ده دا شونډې د کافر په تندي لګولي مونږ درله اوس تندی ښکلو چې خبره مې دې پورې کوله رون کوم خلک ته خدای پاک جوړ کړ یو هم د دغې بوتانو او یو هم د دغې اورونو او د دغې کانو عبادت کو او یا ځان سوځئ خو دین او ایمان نه پرېږدي مسلماني چې کله د انسان زړه ته ننوته کړه په دې زړه د پاس یو نقش جوړ شو نقش هغه ایمان د زړه نه بیا نوځي او چې دا کوم مسلماني سار وي او ماښام ځي او ماښام وي او سار ځي نو دا د ژبې مسلماني وي دا پړه د پاسه نقش نه نقش په پیسه چې کوم مسلماني وزي دا د زړه د پاسه نقش نه یعنی پړه د پاسه چې کله ایمان مضبوط شو یو نقش جوړ کړ یو داغ یې جوړ کړ که نه دی به حلال کې مړ به کې په شګو به یې راکاږي خپې به وله وتړی دی به اور کې مغورځی خو دا مسلماني به نه وځي حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمار رضی الله عنه مور وه او په څومره بې دردۍ ابو جهل شهیده کړه چې د هغې بیان زه نشم کولی یوه خپۍ وله یو اوښ پورې وتړله پړي پورې او دا بله خپۍ وله په بل اوښ پورې وتړله یو اوښ یې داسې روان کړ او بل یې دا بل شان روان وي په دا منځ یې شلو او یا به دا ایمان پرېږدی نو چې کله دا اوښ داسې روان شو نو دا په جړا شوه ابو جهل یې ودروی دا اوښان نیکبخت یې ځان دې خوب کړه مونږ خو راته وختي ویلي چې مه کوه ګور ایمان وایي نه په دې خو نه جاړم چې زه به مړه شم وایي ته په څه جا ولې دې وجاړل وایي په دې مې وجاړل چې په وجود کې مې یوه وړه غوندې ساه ده اوس به دا اوښ یو دې خوا لاړ شي یو به دې خوا لاړ شي نو په دې منځ به وشلېږم دا ساه به رانوځي په دې جاړم چې ارمان چې زما په وجود کې په سوونو په زرګونو ساګانې وي او هره ساه مې د نبي علیه السلام او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا ته څه چل ایمان چې راشي که نه ایمان په پیسه بیا نه وځي ګوره پیسه څه شی دی په پیسه به ایمان وځي په لالچ نه وځي په دولت نه وځي بیا هغه به بیا ستا سر کټ کېږي خو ایمان به ستا وجود به اندام اندام کټ کېږي خو ایمان به او چې دا په معمولي څیز باندې ایمان له ډغره ورکړي
په لږ څه باندې چپول کی زموږ خپل کار به کوي سره د خلی مسلمانی ده دا د مسلمانی نه ده الله په موږ کې د مسلمانی پیدا کړي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شکریا ده ډیر لوی شکریا چې خدای پاک داسې بهترین پیغمبر مونږ ته نصیب کړی ټول وای الحمدلله دا خدای برکت ده په دنیا ته تشریف نه راوړي نن به مونږ بوتاو د سجدې کول زمونږ پر وطن د بت پرسته او لوی سیلاب تیر شوی تاسو ګورئ کنده کندرات چې راخیږي یا دا غرونو کې دا ډېرې مېره چې تاسو کنه بوتان پکې روزي مونږ دغه بوتان د سجدې وکول مونږ دغه لونه جمع دی کول مونږ دا ظلم نه کول دا خدای نبی رسول الله برکت نو دا میاشت اسم د میاشت سره تعلق نشته ها مرادو کې ایو مهرباني کوي چې درود شریف په نبی رسول الله ګرځي زیات وایي ها څومره زیات دې نه کېږي درود شریف وایي صدقه کوي خیرات کوي هغه ثواب نبی رسول الله ته بخي او د ټول نه بنیادی خبره ده تاسو خپل محبت ته نبی رسول الله سره عملی تور کې پیدا کړي عملی د محبت دار دا په دل تاسو لخه پشي دا په عقیده تاسو لخه پشي قران پسې څوک بدوي دین پسې څوک بدوي استاد په درد کې درد او تاکي هغه عمل پیدا شي چې کوم عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ کې دغه پیدا کړي وی قلیب بدر او سوق بدر نسمونه قلیب بدر خو هغه کوی دی د بدر په مقام کې چې کم کې کافران غرزول او سوق بدر بازار ته وي د بدر بازار نه دا خخته چې دا هغه ویل کېږي نه چې هغه توسل حالت بدل شي نور ویل کېږي نه خخته باندې تیبم خیر جایز دی ښا خخته باندې تیګه باندې کانی باندې فرض که یو کس د مازیګر مونږ قضا کوي دې بدوا کاته ډک او دوتش کوي او کټول بډک کوي چونکه مونږ د خلې نیت کوو مونږ خلق چې نیت کوو مونږ د خلې نیت کوو نو مونږ با دقه څه کوله کسین چې عام د مازیګر مونږ کې روم دوا ډک او ورپسې دوا تش او کسلو ور رکعاتونه بعض فقها لیکي کسلو ور رکعاتونه ډک وکړل نو هم خیر دې پروا نشته که یو کس د بجلی میټر بندي نو د په جمع کېږي او کنه کېږي یاره د بجلی میټر بندول ګناه ده او د یو قوم نه ټول قوم جرم دی نو چې سړی ټول عمر دغسې حرام خوري خو نه دي پکار بالکل مونځ نه چې زنده خوړل لویه ګناه ده نه دي پکار ټیک د بجلی والا هم څه زیاتې کوي او ظلم کوي خو د هغې سزا دا نه ده چې ته د بجلی میټر ته پیزوان واچې او میټر دې بند کړي دا خبره نه ده ګناه یو بل سړی زیاتې کوي نو د زیاتې به ته زیاتې نه کوي او ته به د هغې متعلق ګناه به نه کړي خلک د انځر خشاک نه سوځوي وایي چې دا زبرګه نه ده او که چېرې سوځوي نو ایرې ځان نه جدا غورځوي د دې شریعت حکم دی دا اسې خبره ده په اونو کې زبرګه اونه نشته ټولې اونې د خدای اونې دي البته قرآن حکیم کې الله په انځر قسم خوړلی دی والتین والزیتون د زیتون او د انځر په بوټي باندې قسم خوړلی دی دا ولې قسم خوړه یا خدا چې ښه بوټي دي مزېدار میوه خشته ده او بیا دا چې په عربو کې دا کېدل او میوه مزېداره وه دی مطلب نه دی دا به سوځی نه دی مطلب نه چې ایرې به نه غورځی نه سوځولی شي او ایرې بارم غورځولی شي دا اسې خبره ده چې ایرې به کندې ته غورځی او سوځی به نه دا حقیقت کتابی حقیقت نه دی نکاح په داسې خبرو وجوهاتو په کومو خبرو ماتېږي نو د هغې دپاره خو ډېرې خبرې دي طلاق سړی وغورځوي په هغې نکاح ماته شي او که یو سړی کافر شو خدای دې موږ د کفر نه وساتي نو په دې باندې نکاح ختمېږي د کفر خبرې سړی وکړي په هغې هم ختمېږي امام صاحب لا مصلي ته نه رسېدلی او مقتدي د امام د راسېدو نه مخکې د نیمې نه زیات اقامت کړي نو خیر دی که امام ورته ووایي چې اقامت کوه او د اقامت شروع کړه نو اگر که امام لا مصلي ته نه رسېدلی خیر دی پروا نشته لکه امام کوډګۍ کې دی او چاته आवाज ورکړي چې اقامت شروع کړه پروا نشته دی اقامت وکړي امام به راشي به مصلی به ودرېږي دا اسمبلی کې دی یادوي دا زموږ ملګرو بل پیش کړه دا دې دپاره چې کم انګریزي سکولونو کې کم د پینټ او د کوټ کم لباس دی د هغې متعلقه چې هغه په اکثریت باندې منظور شوی هم دی چې څومره سکولونه دي که هغه سرکاري دي او که هغه نیم سرکاري دي او که هغه پرایویټ دي نو په هغې کې به د پینټ او د کوټ دا لباس نی عام لباس وي او ښه خبره ده که نه موږ په پینټ او په کوټ باندې څه کوو د دې څه ضرورت دی ښه پاکه جامه ده زموږ د پښتنو جامه ده یو خو دا چې دغه د انګریزانو یو نښه ده د انګریزانو یو لباس دی د غلامۍ یو لباس دی او دویم دا دی چې هغه ټی یې مخې ته اویزان دی دا ټی ګورې په حقیقت کې یو صلیبي نشان دی که تاسو خیال کړي صلیبي نشان دی او دغه د هغې نه علاوه پیسې پرې زیاتې لګي نو دا بل په اسمبلی کې پیش شو او هغه منظور هم شو
نو خدای دې کې چې داسې نور خدای پاک باندې کارونه ان شاء الله زموږ شریعت بل بم گورنر صاحب سره پروت دی هغه چې کله منظور کی هغه په دستخط وکي ان شاء الله د اسمبلی اجلاسونه شروع دي دعا کوي اما ان شاء الله خدای پاک په دې دوران کې ان شاء الله منظوري نو مړي متعلق د عام علماء دا دغه چې خبري اوري او السلام علیکم ما قیل ویل شو ورته خان نه دې سره کلام مسات تعالی دوی چې په نبی هم د درود شریف متعلق خبره کوي ګوره درود خو په بهتر درود چې دینو هغه دغه درود چې دا کوم په مانځ کې وایو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا بهتر درود دی او دا اللهم بارک دویم درود دی دوه دی دا دوه درود شو بل خبره ده چې کوم درود شریف وایو نو دا غي فائدہ نبی رسول الله ته نه رسی هغه چې الله کوم مقام ورکړي دا هغه سم دی فائدہ مونږ ته رسی دا دې مثال دی لکه دیوال ته سړی بیٹری وای نو دیوال څخه بیٹری سکی دا غرانه واپس تا په مخ راغورځي نو درود شریف لوی فائدہ ته مونږ ته رسی راعت څه شی دی دا راعت چې دی دا پاسمان کې یو فرشته ده داغه आवाज دی دا غلازا او دا یو کروڑه دا سره د بجلی په دې وریس کې یو کرنٹ پیدا کوي دا غي نوریس کېږي زلزلہ کم سین کېږي د دې خدایي اسباب دي او دوی په غرونو کې د ناغه او بمبوشي هغه تروزي دا خبره غلطه ده چې د ازمکه د دوه د اوخ دا غوي په خکرو باندې ولاړه ده یو خکر استړي چې بل ته ورواړي زلزلہ راشي دا اصل خبرې دي ښا ازمکه دا غوي په خکرو نه ولاړه بل دا خدای پاک څخه غروش له یو داغینا زلزلہ الله راولي دا خدای لوی قدرت په ظاهريږي او جنکه په بدل ورکول دا خدای مون پوتان کې دا ریواج شکر دي نشته دا خبره نه دا ګناه ده ها او بالکل دا رښتیا خبره چې حدیث کې راځي نبی هم فرمایي چې قیامت ته نږدې با یو سړی راځي په بیت الله به حمله کوي او بیت الله به ټوټه ټوټه کوي دا بالکل دا او الله دا وخت زمون په دور کې نه راولي غوث خو فریاد کوي او امداد تمویل کېږي او دا بهر کې دا مشتبه الفاظ چاله استعمالول نه پکار دین او مذهب کې مذهب کولاره ته وای دین او مذهب تقریبا یو شی څه خاص فرق پکې نشته دي سوي قران او حدیثو کې دا ویل کېږي په مکه د بنی اسرائیل حکومت او بیا فلسطین کې دا خو د قیامت ته نږدې به يهوديان حکومت زیاتېږي نورم دا به دومره زیاتېږي چې دجال باندې يهوديان کو حکومت کې راکوزيږي ټول دنیا باندې يهودو په قبضه کې راځي دجال چې کله زمکه ته کوزيږي نو اکثر به يهود زمکه په قبضه کې وي د ماخام او د باسختن د اذان په منځ کې کم از کم یو غنټه او شل منټه فاصله پکار یو غنټه یو نیمه غنټه یا یو غنټه او شل منټه او بالکل چې موسی عليه السلام نو فرشتہ راغلی و د مرګ سپېړې تېستي و بالکل دا درسته خبره ده ماشوم په سبق دین باندې ماشوم چې او کالو شي نو اسب وته نصیحت کې د مانځو د دین او چې د لسو کالو شي نو بیا وهلم شي دوی چې دوه کسه ګناه کوي یو پکې ګیري او دیو ګیره ني کوم یو بزیات ګناهګاری دواړه بزیات ګناهګاری خیال دراره دا پکې نشتا دا دواړه ګناهګار ګیره خو سړی ته نه وای چې دا غلي راسو ته ویل کېږي ته دا ګناه کوا یو سړی یو لطیفه په سیکل روانو او ګیره هم وا نو بل سړی په ډاګه راو هغه چا ته ویل کوي ته شیخ هم وي زری عالم وی ما ګیره خو ته نه وای دا خو سیکل واله خیال دراره ګیره خو بچا ګناه نه کوي ګناه خو دواړو ته معلومه ده تا ته معلومه ده او ګیرګیر والا ته معلومه ده او بیګیر ته معلومه ده نو دواړو ته ګناه معلومه ده دواړه یو شان ګناهګار دي او ټول مسلمانان ګوره تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم محبت د ټول شته کنه او دا منه چې داغه مبارکه ګیره وکنه نو بیا دا بیګیر ولې ګرځي څومره ګیر خیر دي دا ټول ګیره پرې ده ها دا نو بچته بل جمعه کې وایي اوس وخت ډیر تیر شو دا سره وساته بل جمعه کې وایي واوته رب العالمین په مونږ باندې رحم وکړي الله دې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره تابعدار جوړ الله دې د نبی رسول الله په نقش قدم باندې ژوندۍ نصیب کړي الله دې وسلم حقيقي محبت پیدا کړي دا دعا کې چې الله زموږ پر وطن کې د قران او سنت نظام واغلا وسره کړي یو څو زنانه دي هغه څه دعاګانې غوښتي دي او د جمع دعا له کې دعا وته چې رب العالمین دا غي دعاګانې قبول کړي حاجتونه خدای قبول کړي زموږ د محلي او امیر وفات شوه دي زموږ جمع مرګرو د عام منځونو مرګري مو د جمعې مرګري مو او د جمعات مو غریب سخته بیماری تیر کړی دا واقعي سخته او بل دا چې د ځوانې مرګې مو ماشومان بچیم ته پاتې شو او دا حقیقت ته د چاپلوسی له چانه کوم چې خسړې وډېر نو دعا وته کې الله مغفرت نصیب کړي او الله دا لوی سفر د خوشاله کړي الله ورسام له صبر ورکړي الله دا بچو مل شي وسره شي نن زمونږه دا باچا صاحب دی عثمان باچا صاحب وفات شو
چې هغه تعلق د باباجي صاحب د خاندان سره دی. باباجي صاحب ډېر نیکان نیک شخصیت او یو بزرګ او مجاهد شخصیت او هغې نوسې کېده. هغې ته هم دعا کوي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، لوی سفر الله د خوشحالو کړي، وارثانو له الله صبر ورکړي. څومره مردگان وفات دي زموږ ستاسو مشران خدای د ټولو بخي او موږ ته الله د اسلام د هدایت زندګي نصیب کړي. څو قرضداران د الله د قرضونو خلاص کړي.